ښاغلی شاکر سلامونه. د ډاکټر غني او عبدالله د جوړجاړي حکومت څه نوې خبره نه ده ښاغلی. دا 7 کاله وشول چې دوی په میلاد تپل شوي دي. تاسو وکتل چې 90 سلنه قوانین تر پښو لاندې کړي. په ټاکنو، ولسواکۍ او په حکومتولۍ باندې دوی ملنډې وهلي دي او د ملت باور یې په دې درې واړو له منځه وړی دی. دوی یوازې د خپل واک دپاره مبارزه کوي او خپل واک هم په جګړه کې د غځېدو په شکل کې ویني او سولې ته دوی دواړه خنډ دي. تاسو ګورئ چې دا اوس 70 سلنه هېوادوال د لوږې سره مخ دي او دوی غواړي چې د نړیوالو ادارو نه په میلیاردونو پور واخلي او دغه پور هم د فساد د دوی د فساد د سیستم ښکار شي او ملت د تل دپاره پوروړی شي. موږ د دوی حکومت د ملت په خیر نه ګڼو او خپله اپوزیسیوني مبارزه جاري ساتو او د ولسواکۍ د بډیالنې په چوکاټ کې به د دوی د ناوړه کړنو مخنیوی کوو او ملت او نړیوال به ترې نه خبروو. همدا پرون مو په یو پرانیستي لیک کې نړیوالو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته پور ورنه کړي او دوی سره چې مرستې کوي په هغو مرستو کې هم باید د لګولو کې بدلون راشي او په دغه بدلون کې باید د افغانستان ولسي برخه یا خصوصي سکتور او همدارنګه مدني ټولنې او انجوګانې شاملې کړی شي چې تر څو د فساد مخه ونیول شي. موږ په ټوله کې د دوی حکومت د افغانستان د ملت په خیر نه ګڼو او ټول ملت نه هیله لرو چې باید په یو درېیمګړي سیستم باندې کار وکړي تر څو د دغو ناخوالو ته د پای ټکی کیږي. مننه.